ځواکمن خدای په سپېڅلي نامه. دا 5 کارونه مو زر زړوي. کېدای شي تاسو د 80 یا 90 کالو کوم داسې کس وپېژنئ چې جسماً ځیرک، چالاک او ډېر کار کولی شي، او په ورته حال کې د 40 یا 50 کالو داسې خلک به مو هم لیدلي وي چې د هغوی له وسې هېڅ کار پوره نه وي. په حقیقت کې ځینې عادتونه زموږ د زر زړښت لامل ګرځي. د دې عادتونو په پرېښودلو سره ځان له زر زړېدلو وژغورئ. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته هغه 5 عادتونه راخیستي چې د زر زړېدلو لامل ګرځي، تر څو تاسو وکولی شئ په ژوند کې ترې ډډه وکړئ. 5. سګرټ څکول. سګرټ یا نور نشهیي توکي کارول انسان زر له منځه وړي او همداشان انسان له وخت څخه مخکې زړوي. د څېړنو په نتیجه کې روښانه شوې چې سګرټ څکول هر کال په نړۍ کې د میلیونونو انسانانو ژوند اخلي. سګرټ او د نورو دخانیاتو کارول تدریجي ځان وژنه ده. د زر ژړېدلو څخه د مخنیوي په خاطر ځان ترې وساتئ. 4. فزیکي فعالیت نه درلودل. فزیکي فعالیت نه درلودل د انسان لپاره خطرناکه او حتی د ژوند د له لاسه ورکولو په معنا ده. د فعالیت نه کولو په وجه د انسان عضلات سم کار نشي کولی، چې په میټابولیزم منفي اغیزه کوي او انسان له وخت مخکې زړوي. اړینه نه ده چې ډېر فعالیت وکړئ، بلکې هر یو ساعت وروسته له خپل ځایه پاڅېږئ او تر 5 دقیقو پورې خپل شاوخوا قدم ووهئ، ځکه د کار، مطالعې او یا هم بل مصروفیت لپاره په یو ځای کې دوامداره ناسته د انسان په روغتیا ناوړه اغېزه کوي او د دې لامل ګرځي چې له وخت مخکې زاړه شي. 3. سټرس یا ذهني فشار. کله چې تاسو هره ورځ شدید سټرس یا ذهني فشار ولرئ، نو دغه هارمونونه د سردرد او د زړه درد لامل کېږي. په ځوانۍ کې هره ورځ شدید سټرس د زړښت لامل ګرځي. که غواړئ چې ژر زاړه نه شئ او مخ مو ګونځې پیدا نه کړي، د وړو موضوعاتو لپاره ځان په ذهني فشار مه مبتلا کوئ. 2. لږ خوب. که تاسې پوره خوب نه کوئ، نو تاسو خپل جسم ته ډېر زیان رسوئ. پوره خوب د صحتمند او خوشحاله ژوند لپاره تر ټولو اړین توکی دی، ځکه خوب د مغز په کنټرول کې مرسته کوي او همداراز جسم ته هم انرژي ورکوي. لږ خوب د وزن ډېرېدو، سرطان او نورو ناروغیو لامل ګرځي. د زر زړښت څخه د تېښتې په خاطر په کافي اندازه خوب وکړئ. لومړی او تر ټولو مهم مورد: ناسم خواړه خوړل یا ناسمه تغذیه. خواږه او ډېر غوړ لرونکي خواړه د زر زړېدو لامل ګرځي، خو د میوو، ترکارۍ، غوښې او نور ګټه لرونکو خوړو خوړل مو له ژر زړېدو ساتي. که زر زړښت نه غواړئ، له داسې خوړو څخه ګټه واخلئ چې حجم یې کم خو ګټه زیاته وي، او داسې خواړه وخورئ چې د ویټامینونو، پروټینونو او نورو منرالونو سرشاره منبع وي. ګرانو او قدرمنو لیدونکو، که غواړئ چې زموږ له ویډیوګانو څخه په منظم ډول خبر شئ او تر تاسو در ورسیږي، نو زنګولې ته فشار ورکړئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ د هڅونې یا سالمو نیوکو په خاطر کولی شئ خپل نظریات د کومنټ په برخه کې را سره شریک کړئ.